زلمی خلیلزاد ته د امرالله صالح ځواب. زلمی خلیلزاد څه ویلي و او امرالله صالح څه ورته وویل. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د امریکا معلومات دا دي چې د کابل او ننګرهار خونړي بریدونه داعش کړي. زلمی خلیلزاد وایي داعش ډله د حکومت او طالبانو د جوړجاړي مخالفه ده او غواړي د سولې پروسه په سیمه کې له ماتې سره مخ کړي او غواړي په افغانستان کې د عراق او سوریه په څېر فرقوي جګړې راوپاروي. زلمی خلیلزاد دا خبرې وروسته له هغې کوي چې ولسمشر محمد اشرف غني پر وسله والو طالبانو د تهاجمي بریدونو امر وکړ. دغه راز زلمی خلیلزاد دا هم ویلي چې طالبان د سولې د تړون له مخې مکلف نه دي چې د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالی کم کړي. د خلیلزاد دا خبره له هغو خبرو خلاف ده چې نوموړي طلوع تلویزیون سره مرکه کې کړې وه. نوموړي هلته ویلي وو چې طالبان باید د سولې د هوکړې له مخې د افغان ځواکونو په وړاندې تاوتریخوالی کم کړي. د خلیلزاد د خبرو په ځواب کې افغان حکومت غبرګون ښودلی او ویلي دي که زلمی خلیلزاد داسې اسناد لري چې دا بریدونه طالبانو نه دي کړي افغان حکومت ته دې ورکړي. دغه راز د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح خلیلزاد ته په خطاب کې ویلي په انکار کولو نشي کولی د کابل او ننګرهار بریدونو کې د عامو خلکو په وینو د طالبانو ککړ لاسونه ووینځي. صالح ویلي د داعش د سویلي اسیا او د خراسان څانګې مشر زموږ سره په بند کې دی، ټول ټکي سره تړلي دي. ته نشي کولی د طالبانو لاسونه د کابل برید کې د خلکو له وینو ووینځي. امرالله صالح ټینګار کړی چې د کابل برید طالبانو ترسره کړی. په هر حال د زلمی خلیلزاد په نیت او رفتار باندې ټول افغانان شکي شوي او داسې ښکاري چې د زلمی خلیلزاد او افغان حکومت اړیکې ورځ تر بلې خرابېږي او د ترینګلتیا لوري ته روانې دي. په هر حال تاسو د امرالله صالح او د زلمی خلیلزاد د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.